بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د میډیا ور ډیره مننه چې په دې موضوع باندې رالی چې په ملک کې د ډالر قیمت ولې برخیږي، د بجلی بیلونه ولې داسې راځي، وړه ولې ګران شو، تیل ولې ګران شو، دا ګراني ولې ده، د په ملک کې د اندر نګري ولې ده، د پیسې په مخه غورځيږي ولې، د دې په عوامو باندې په ریاست باندې سری پرکشنز دي. نو دا ډیره ساده خبره ده او زه ډیر په واضح الفاظو باندې حافظ صاحب منیر صاحب ته یو ریکوست کوم چې په غرونو کې د اپریشن ضرورت نشته، د وزیرستان په غرونو کې، د سوات په غرونو کې، د بلوچستان په غرونو کې، په دې کې خو معدنیات دي، په دې کې خو د ملک سرمایي او خزانې پټې دي. اصل کې د پاکستان د ټولو نه غټ غله، که د ډالرو غله دي، که د بجلی غله دي، که د پېټرولو غله دي، که د ګیس غله دي، که د قومي خزانې غله دي، د ټولو نه غټ غله چې دي دا په اسلام آباد کې ناستي، د هغې نه بیا ډېر غټ غله چې دي دا په کراچۍ کې ناستي، د هغې نه بیا ډېر غټ غله چې دي دا په پېښور کې ناستي، او بیا د هغې نه چې ډېر غټ غله دا دي په لاهور کې ناستي. په دې غټو غټو ښارونو کې د دې غټو غټو خلکو چې د دې ملک د ریاست هغه بنیادونه ختموي، د عوامو یې نسکي، د بجلی غټ غله د کې الکتریسټي کوم مشر چې دی دا څوک دی، جرنیل صاحب دا د چا نه پټ دی، دی څومره پیسې خوري، دله کمیشن یې څوک ورکوي، د ده پیسې بیا د چا سره شیرز دي، دغه شان د پیسکو د دې ټولو کمپنیو د مشرانو او د دې تعلقونه دا د هېڅ چا نه پټ نه دي، نه د پاکستان د ادارو نه پټ دي، نه د پاکستان د عوامو نه پټ دي. دغه شان د ایران نه چې کوم تیل په غلا راځي په 1500 روپۍ او په 300 روپۍ خرڅېږي، نو آیا دا غله دا پټ دي؟ دا پټ نه دي جرنیل صاحب، دا بالکل ښکاره دي، دا ټولو ادارو ته پته ده، دا ټول قوم ته پته ده، دا سپیشل برانچ ته پته ده، دا ایسای ته پته ده، دا آی بي ته پته ده، دا د ډیپټي کمشنرانو ته پته ده، دا سیویل بیوروکریټسو ته پته ده، دا پالیټیشنز ته پته ده، دا هر چا ته پته ده. افغانستان ته چې کوم انلیګل ټریډ کیږي د هر ډیپټي کمشنر ته پته ده، چیف سیکرټري ته پته ده، زمونږ گورنر خیبر پښتونخوا براح راست د دې ټولې مافیا ډان دی، او دا زما خیال دا دی چې هر چا ته دا خبرې پته ده. جرنیل صاحب ټول قوم ستا سره دی او تا ته یې نظر دی، یو طرف ته ته د فوج سي په سالار یې، بل طرف ته ستا په زړه کې د الله تعالی کلام پروت دی. مهرباني وکړه د دې وړو وړو اپریشنونو نه قناعت شه، او دا ملک بچ کول صرف په یو پیمانه کېږي چې د اسلام آباد د غلو نه شروع کړي، د لاهور غله راونیسي، د کراچۍ غله راونیسي، دا که د ډالرو غله دي، دا که د پېټرولو غله دي، دا که د بجلی غله دي، دا که کارخانهدار دي، دا که د چینۍ غله دي، دا که د وړو غله دي، هېڅ ګراني نشته. په دې ملک کې ستا یو خبره بالکل ټیک ده، دا د الله تعالی تحفه ده. په دې کې 4 موسمونه دي، په دې کې سره زر دي، په دې کې الومینیم دي، په دې کې مالګه ده، په دې کې تیل دي، په دې کې ګیس دی، په دې کې د 18 کروڑ د نوجوانانو آبادي ده، په دې کې هر قسم کیپیسټي شته. خو دا دغه شان په زیاتو نه زیات 2-3 زره کم غټ غټ غله چې دي د پاکستان په غټو غټو بنګلو کې ناستي، د پاکستان په غټو غټو ادارو کې ناستي، دا په سپریم کورټ کې هم په دې کې خلک ناستي، په هر اداره کې ناستي، په سیاستدانانو کې هم دا ډانان ناستي. مهرباني وکړه په صحیح معنو کې دغه 200-300 زره کسان چې دي دا ونیسه، دې له سخت سریعام د قانون مطابق سزا ورکړه، نه به د تیلو غلي، نه به د بجلی غلي، نه به د ګیس غلي، نه به د ایران د تیلو غلي، نه به د افغانستان د وړو غلي، نه به د چینۍ غلي. خو که دا کسان ګورنران یو دا په غټو غټو ودو ناسي، په دې باندې سواري، په دې غټو د ریاست په ودو باندې سواري او هغه د هغې مس یوز کوي، نو زما خیال دا دی چې د دې نه بل غټ غدار د پاکستان سره هېڅ څوک نشي کېدی. او که دا غداران موږ ونه نیولو، نو نه به ډالر کنټرول شي، نه به د چینۍ قیمت کنټرول شي، نه به د بجلی بل ټیک شي، نه به چې دی د عوامو ته ریلیف د اوړه میلاو شي، ډوډۍ به هم ګرانېږي، هر څه به ګرانېږي، او د عوامو او د ریاست په منځ کې چې کوم خلیج دې مافیا دې غلو دې غدارانو جوړ کړی دی، هغه به دومره زیات شي چې په خپله دا مسلې به بیا د فوج د کنټرول نه ووځي، دا به د هر چا نه وځي. نه پاکستان ته نه قرض پکار دی، نه د IMF ته ټیټېدل پکار دي، او خامخا که ټریډ پکار دی نو پکار دی چې د هندوستان سره هم لیګل ټریډ شروع شي، د افغانستان سره هم لیګل ټریډ شروع شي، چې د هغې هغه ریونیو هر څه خزانې ته راځي، د قوم مخې ته د ادارو مخې ته، او جوډیشل هم دا پکار دي چې نه هغه مسلو کې چې په هغې د هغې سره قومي نه په قومي مفاد کې د هغې اهمیت شته، نه د عوامو په مفاد کې د هغې اهمیت شته، هغه هم د خپل او پردي په بچ کېدو کې چې کوم لګیا دي، څوک د خواښې خبرې مني، څوک د انګور خبرې مني، څوک د لور خبرې مني. دا ټولې خبرې چې دي د پاکستان غټه سپریم کورټ اداره څومره بدنامه شو، نورې ادارې پارلیمان څومره بدنام شو، هر اداره څومره بدنامه شوه، د دې د ټولو بدنامۍ ذرایع چې دي هم دغه غله دغه غداران دي چې څوک د بجلی غل دی، څوک د چینۍ غل دی، څوک د وړو غل دی، څوک د ایران د تیلو غل دی، څوک افغانستان ته د هر څه د غیر قانوني شیزونو وړو غل دی. نو زه یو پیره واضحه او صفا مطالبه نه کوم، چیف صاحب تا ته یو پیغام د قوم در کوم
چې زر تر زر د وخت ضایع کېدو نه بغیر هر غل او غدار باندې لاس واچوه. دا که په هر اداره کې ناسي، که په هر کرسۍ ناسي، که زه ناست یم، که ته ناست یې، که هر څوک ناست یې، پکار ده چې موږ نور خپل ځان، خپل قوم او خپل وطن سره که په حقیقي معنو کې مینه کوو، نو پکار دا ده چې دا اپریشن د اسلام آباد نه شروع شي، د لاهور نه شروع شي، د پېښور نه شروع شي، د کوټې نه، د کراچۍ نه، او قوم ته د هر څه انشاءالله تعالی چې په میاشت کې به نو د بیلونو هم چې د بجلي غلا ختم شي، بیلونه به هم کم شي، چې د ایران تیل بند شي، د تیلو قیمتونه به هم کم شي، د اسلام آباد چې د ډالرو د غله په لاهور او کراچۍ، پېښور او په دې کې دا ونیول شي، دا انلیګل ټریډ ختم شي. د افغانستان کې یو انټرم حکومت دی چې دنیا یې نه مني، هلته ډالر کمیږي، او پاکستان یو اټمي طاقت دی، دلته ډالر چې دی هغه نه کنټرول کېږي. د دې ذمه دار هم دغه خلک دي. او بالکل چیف صاحب د ټولو ادارو نه انپوټ واخله او بیا د انپوټ نه پس اکشن وکړه. د ټول قوم نظر تا ته دی. ډېره مننه، ډېره مهرباني.